او دا واورئ کوم کسان چې د دې مهاجرینو خدمت کوي، کوم کسان چې د دې سره ولاړ دي، که موږ هېڅ نه ورته وایو، که موږ هېڅ دعا نه ورته وکړو، د دغه مظلوم د مظلومیت په خاطر به الله جل جلاله د قیامت په ورځ د عرش د سایې لاندې دا خلک درېږي. دا دومره غټ خیر. ما تا ته مخکې په دې باندې موږ ډېر روایتونه پرېږدي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې چا د یو مظلوم کومک وکړي، مرسته وکړي، الله وایي زه د ده مرسته کوم. نو ته د الله مرسته وګوره او ته بنده مرسته وکړه. په دې باندې روایت شته، خو الله جل جلاله دې د ټولو څه قبول و منظور کړي. مهم شی په دې کې نیت صفا کول. دا کار کوو موږ، الله ته وایي چې الله ستا د رضا ذریعه وګرځه، ستا د رضا ذریعه وګرځه. هغه کوم کسان چې دا شی ځینې اخلي هغوی باید دې کسانو ته دعا هم وکړي، دا هم یو خیر دی. جزاک الله خیره وه، الله دې که نه ورته وکړي دغه د دې مړېدل د ټولو افضل صدقه چې شته. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو افضل الله ته خوښ صدقه هغه ده چې ته د یو انسان وږی نس موړ کړې. دا د ټولو غټه صدقه چې هر څومره نور ځای کې صدقې وي خود به ثواب لري، لیکن دا د ټولو افضل صدقه ده چې یو انسان د یو چا وږی نس موړ کړي. دا خلک د مهاجرین څونه کړاو کې دا پرېږده چې کورونه ځینې پاتې سوه، زړونه یې په کم حال کې. دې کسانو د ملک په 15 کاله نه دی لري، په هغه سوچو کې دي، شونډې یې چاودلې دي، مخ یې ژړ دی، پر مخ باندې ګرد غبار پراته دي او وږي دي. ماشومانو بچیان یې د لوږې ورته ژاړي او ته ورسې په خپل لاس باندې یو شی ورته ونیسې. دا دومره خوند کوي، الله ته دومره خوند ورکوي چې د دې یوې روپۍ په عوض کې به الله تا ته 200 چنده نه بلکې در هغه به 100 چنده لا زیات تا ته اجر درکوي. او په آخرت کې بیا درته دې وګوره، د دې اجر بیا په آخرت کې وګوره. مې پرېږدې که 10 روپۍ توان لري، که 1500 روپۍ توان لري، که زر لري، که لک لري، دغه در ټولو افضله صدقه ده چې یو انسان چې کوم دی بیا مسافر و ابن سبیل، قرآن کې دا د صدقو د خیرات مساکین دا او ابن سبیل مسافر دی، وږي دی، د هرې لحاظ څخه په دې باندې مصرفول دا غټ ثواب لري.